سلامونه او نیکې هیلې. دا کلم غږ چینل ته ښه راغلاست. تاسې د دوزخ څخه یو سړی ناول شپږمه برخه اورئ. د دې ناول ژباړن خواجه ځای لیکوال او زه احساس یې تاسو ته وړاندې کوم. احمد ناڅاپه د شرابو ټول جام په تیز حرکت سره د بلخاش پر مخ وشیندو او شاته ولاړ. جام یې وغورځاو او خپله توره یې له تکیې څخه راویسته او په غوسه یې وویل: زه به تاسو دواړه ووژنم. اصلا مې نه غوښتل چې دا ځای ستاسو پر وینو سور کړم، خو اوس مجبور یم چې تاسو همدلته ووژنم. ایلي د کوټې څنګ ته نږدې شوه او ویې ویل: قربان، ما درته ونه ویل چې دا سړی غواړي تاسو ووژني؟ بالخاش وویل: توره دې وغورځوه او حقیقت ووایه چې چا تاسې راستولی یاست تر څو ما ووژنئ. احمد اکسو وخندل او ویې ویل: زه به یې نوم د مرګ په شیبه کې درته ووایم، لا وختي دی. بالخاش په جدي او کلکه لهجه وویل: ما مه مجبوروه چې لاس په تورې ته یوسم. د ځان څخه دې دفاع وکړه بیا کړه. زه غواړم تا توره په لاس د ځان څخه د دفاع کولو په حال کې مړ کړم. بالخاش په ارامه لهجه وویل: لیونتوب مه کوه. ته خپله هم پوهیږې چې په توره وهنه کې زما حد ته نشي رسېدلی. زه نه غواړم تا مړ کړم. زه تا ته قول در کوم که ته راته رښتیا ووایې آزاد کوم دي، چې هر چېرته دې زړه غواړي هلته لاړ شه. ایلي په ویرې او ډار وویل: اجازه راکړه تر څو زه خپل پلار ته غږ وکړم. احمد مردار وخندل او ویې ویل: هغه بوډا سړی خپل پر حال پرېږده. که هغه ووژل شي نور څوک به نه وي چې دا شرابخانه وچلوي. بالخاش تر اوسه خپل لاس تورې ته نه و وړی او کوشش یې کاوه د خبرو له لارې د احمد د هغه لیونتوب څخه منع کړي. هغه یو ځل بیا احمد ته وویل: خپله توره دې لاندې خطا کړه. خپل ځان هسې مرګ ته مه ورکوه، ته د بالخاش په وړاندې. احمد کرار وخندل او په کلکهجنه لهجه یې وویل: کله چې مې ته مړ کړې هغه وخت خپله توره ښکته کوم. د دې بې عقلي څخه لاس واخله، مګر نه وایه چې په توره وهنه کې سیال نه لرې. خو زه نه غواړم چې تا مړ کړم. ته باید هماغه د شرابو په واسطه وژل شوی وی، خو دې احمقې نجلۍ زما پلان خراب کړ. ستا د وژلو وروسته د هغې وار دی. بالخاش وویل: دا جګړه چې تا پیل کړې ده ضرور د یو نفر په وژل کېدو به پای ته ورسیږي، خو ته ما ته یوه ژمنه راکړه: که زه مړ شوم ته به دا نجلۍ نه وژنې. احمد پوزخند ووهو او ویې ویل: ته اوس خپل ځان فکر وکړه. او ناڅاپه یې برید وکړ. بالخاش په تیزي سره شاته ولاړ او خپله توره یې راویسته او د جګړې لپاره چمتو شو. ایلي د کوټې کونج ته نوره هم نږدې شوه او په ویره یې دوی دواړو ته کتل. احمد اکسو یو زړور جنګیالی و، خو د بالخاش په شان تجربه کاره مبارز مقابله یې نه شوی کولی، مګر دا چې یو معجزه شوې وای او هغه بالخاش ته ماتې ورکړې وای. له هماغه لومړیو شیبو احمد احساس کړه چې د بالخاش له منځه وړلو هڅه یې بې ګټې ده او ډېر ژر به خپل ځان مرګ ته وسپاري. ورو ورو غصې او کینې د بالخاش وجود ونیو او توره یې د احمد اکسو د وژلو په پار ووهله. بالخاش په زړه کې وویل: باید هغه ووژنم. احمد اکسو هڅه کوله چې د ناڅاپي بریدونو په مرسته بالخاش حیران کړي او مرګونه یې زخم ورکړي، خو بالخاش یو تکړه او چابک جنګیالی و. هغه د احمد په شان جنګیالیو ته په عمر کې ماتې نه و خوړلې. هغه د پوره ډاډ او بې پروایۍ سره د احمد بریدونه شنډول. پرته له دې چې ډېر زحمت وباسي هغه وپوهېدو چې د دې سختې او دښمنۍ ډکې مبارزې پای به د ده په ګټه وي. داسې ښکارېده لکه هغه چې احمد ته د لوبې په سترګه ګوري. د بالخاش د جګړې طریقه دا وه چې خپل سیال ستړی کړي او بیا په یو قوي برید سره یې له منځه یوسي. احمد غاښونه سره ټینګ کړل. دا د هغه د غوسې او کرکې نښه وه. بالخاش د وروستي ځل لپاره احمد ته وویل: لا هم ناوخته نه ده، ته کولی شې خپله توره وغورځوې. احمد د کرکې څخه په ډک غږ وویل: کله چې زه تا ووژنم هغه وخت به د اترار خلک وایي چې د اترار نامي توره وهونکی او د غیر خان د ساتونکو ډلې مشر د احمد اکسو لخوا ووژل شو. هغه وخت به زه ستا ځای ونیسم. هغه د دې خبرو وروسته د زیاتې ستړیا څخه په ستمې وهلو بوخت شو. په څېره کې یې ویره څرګنده وه او له سترګو یې ښکاره وه چې ویرېدلی دی، خو نه یې غوښتل چې دا وښیي. هغه خپله ویره پټه ساتلې وه
چا هغه ګمارلی و چې بالخاش ووژني. د دې پوښتنې ځواب د روان حالاتو ځواب ورکاو. بالخاش وویل ښه به وي چې د دې حماقت لاس واخلي او تسلیم شي. احمد په قهر وویل زه ډاډه یم چې زه به تا ووژنم. بالخاش وخندل او وویل ستا په شان ډېر کسان مې خاورو ته سپارلي دي. احمد چیغې کړې او وویل خو دا ځل به زه تا خاورو ته وسپارم. ورو ورو دواړه یو بل ته نږدې شول او دواړو هڅه کوله چې یو بل شاتګ ته اړ کړي. ناڅاپه بالخاش د تورې لاسه په کلکه باندې د احمد پر مټ ووهو او بیا یې سر په ضربه هغه پر مخ ووهو. احمد د دې دوو سختو ګوزارونو وروسته یو څه شاته لاړ او توره یې له لاسه ولوېده. هغه پوه شو چې خطر ورته نږدې دی. بالخاش په خپل ځای ودرېد. احمد ته یې کتل. احمد هڅه وکړه چې خپله توره بیرته راواخلي، خو مخکې له دې چې هغې ته ورسیږي بالخاش پر هغې پښه کېښوده او په عین حال کې یو قوي لغته د احمد پر نس ووهله. احمد شاته لاړ، دیوال ته ولګېد او بیا د کوډې پر ځمکه ولګېد. بالخاش ورنږدې شو. د تورې څکه یې د احمد پر سینه کېښوده او ویل بالاخره دې ماتې وخوړه. زه یوازې د یوه شرط په منلو تا نه وژنم او هغه دا چې ته ژمنه وکړه چې زما اطاعت به کوې او راته ووایه چې چا تا ته دا دنده درکړې وه تر څو ما ووژنې.